ښځه د خاوند نه څه غواړي او باید خاوند خپلې ښځې سره څنګه مینه وکړي. سلامونه او احترامات قدرمنو او نازولو ملګرو، په یو نوې او په زړه پورې ویډیو کې تاسو ټولو ته هرکلی وایم. دوستانو، څومره چې هر کس د ناز او مینې غوښتونکی دی، همدارنګه یو میرمن هم د خاونده د ساتنې او مینې تقاضا لري. خو برعکس یو خاوند بیا د درناوي هیله لري چې احترام یې وشي. نو په دې مطلب کې دغه متقابل احترام ته اشاره شوې ده چې د خاوند او ښځې ترمنځ څنګه رامنځته کیږي او څنګه یو بل معلوم کړي. اول، مینه او درناوی. د نارینه‌و په هکله څېړنې ښیي کله چې دوی د مجبوریت له مخې مینه او احترام یو پکې انتخابوي، تر ډیره یوازې پاتې کیږي، تر هغه چې دا کار بیرته د دوی په بې احترامۍ پای ته ورسیږي. مګر ښځې بیا عشق او مینې ته زیاته ترجیح ورکوي. ګډ ژوند یو فطري غوښتنه ده چې د یو بل پیژندل، مینه او احترام بیا د دې پیوند رغونکی دی. که نارینه او ښځې دقیقاً یو بل معلوم کړي، یو بل درک کړي او وغواړي چې بغیر د کومې ستونزې خوږ ژوند تیر کړي، نو خاوند ته د درناوي او میرمنې ته د هغې لخوا پوره مینه ورکول ډیره ضروري ده. د ښځو له نظره د عشق معنا. ښځې له دې لفظه ډیرې معناوې لري. یوه دا ده چې هغه نارینه چې له ښځې سره مینه ولري، دوی برعکس د اعتماد غوښتنه لري چې ورته معلومه شي چې ګډ ژوند یې نه خرابېږي او راتلونکی ښه دی. مثلا د خاوند اقتصادي شرایط، کار، خوندي چاپیریال. مګر اکثره ښځې د نارینه او قیافه، رنګ، قد او عمر په نظر کې نه نیسي، فقط یوازې د حمایت هیله وي. که نارینه له ښځې سره ډیره زیاته مینه ولري، هغوی ډاډه کیږي او د ژوند له شرایطو سره مبارزه کوي. زړورتوب او په ځان یې باور هم زیاتیږي، هیڅکله لار نه غلطوي او خاوند ته وفاداره پاتې کیدی شي. برعکس یوه ښځه بیا غواړي چې مینه یې تر دې حده زوروره شي چې خاوند تر بل هر یو کار د دې تر تسخیر لاندې راشي، حتی په بحراني حال کې هم چې د کار په وخت یې خاوند دی، نو زر تر زره رسیدګي ورته وکړی شي. د ښځو له نظره نارینه باید تل د دوی ترڅنګ وي، یعنی په دې معنی چې ساتنه یې وکړي او پوره مینه ورکړي. هغه وخت چې میرمن د خاوند په عاطفي اړیکو پوه شي چې له دې سره مینه لري، نو په راتلونکي کې به هیڅ مالي ستونزه هم د دوی خوږ ژوند او له یو بل سره مینه او د کوروالي اړیکه ونشکوي. وړې تحفې. دا تر ټولو مهمه موضوع بلل کېږي چې خامخا باید معلومه کړی شي. مثلا میرمنې ته ګل ورکول. د دې ترڅنګ ښځې چې زیات سینګار یې خوښیږي، له خاوند یې د هغو توکو غوښتنه ډیره وي، نو یو خاوند ته پکار دي چې کله کله میخکۍ، لښتۍ یا غاړکۍ ورته ډالۍ کړي. د ښځې مینه هغه وخت لا ډیریږي او خوښۍ او خنداګانې نورې هم زیاتیږي چې خاوند د لوبو په ډول په خپل لاس ورته غاړکۍ ورواچوي. دا که څه هم واړه شیان دي، خو د ګډ ژوند مینه لا پیاوړې کوي. عاطفي حمایت. ښځې په اکثره مسایلو کې ډېرې حساسې وي، زر غوسه کیږي، کیدای شي له قهر ډک چلند وکړي. نو په داسې حال کې نارینه خاوند باید تر ډیره چوپه خوله وي، صبر وکړي او میرمنې له همدې احساس سره اړوند کار وکړي. مثلا کار یې وستایل شي، ډاډ ورکړل شي، د دې پر راتګ پخواني او اوسني غوره تغییر ورته بیان شي. ممکنه ده چې د میرمنې چلند په مینه بدل شي، ځکه دا باور پیدا کوي چې اوس هم د خاوند او کورنۍ د غړو مینه ورسره شته. دا رازونه شریک کړئ. ښځې ډیر وخت احساس یا یوه خبره په زړه کې وي، خاوند ته یې نشي ویلی. نو یو تکړه خاوند باید داسې مینه ورسره ولري چې د دواړو د زړه رازونه او بړاسونه په زړه کې زنګ پاتې نشي، ځکه ګډ ژوند اصلي په دې ولاړ دی چې د میرمن او خاوند رازونه یو له بل نه پټ نه وي. دوستانو، دا هغه معلومات چې تاسو ته مې راغونډ کړي وو، په دې هیله چې ستاسو به خوښ شوي وي او ستاسو لپاره به ګټور تمام شوي وي. نو مهرباني وکړئ دا ویډیو در سره خامخا لایک کړئ او له نورو ښایسته او په زړه پورې ویډیوګانو لپاره در سره پشت پوسټ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.